ستا جدای ته سمه نه یم ستا جدای ته سمه نه یم غم کې د یم بېغمه نه یم لا دم لرم بېدمه نه یم او مینه کې ستا نه کمه نه یم که ته سردار یې زه خیالي ممنده یمه په سټیج باندې موجود زمونږ محترم مشر جناب سید جعفر شاه صاحب او د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیلي بحرین ټولو مشرانو امزولو کشرانو د حیا په جامه پټ او په سرو وینو مستو ګلالو د نظره مه شئ السلام علیکم زه پروګرام ته رالم خو سید عالم خان دلې وی چې مونږ دلته کې د مدین پښتو ادبي ټولنه چلوونو وي د هغې په نمایندګۍ به ما ته وی چې ته به یو څو شعرونه ووایې نو د عدم تشدد په حواله باندې خو پروفیسر صاحب ډېر زیات تفصیلي خبرې وکړې په هغې خو خبرې نه دي پکار نور خو د هغې باره کې ما یو قطعه لیکلې وه چې مونږ پښتنو کې اتفاق به څنګه راشي مونږ پښتنو کې اتفاق به څنګه راشي داسې یو په یو دوه کې حیرانه تردد او ټول به آخرت کې باچا خان ته شرمنده یو نه مو تشدد کو نه عدم تشدد مننه جی او د عدم تشدد په حواله باندې د اقبال شاکر صاحب یو دوه شعرونه دي چې د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی محبت زما په ذهن باندې خور دی چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی غنم رنګی دی که سپین دی او که تور دی او بیا د عدم تشدد په حواله باندې په دې موبایل کې را سره د اکرام الله ګران صاحب یو څو شعرونه دي هغه به ووایم وایي زما د زړه په کور دې ور نه لګي زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او ما که څوک وجني لاسې هم نه نیسم ما که څوک وجني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي او ستا په راتلو شوم له دیدنه محروم له خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه سید عالم خانه هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کر نه لګي او ستا د وادو د ونې سوري ته ناست ستا د وادو د ونې سوري ته ناست ګرمي د هجر د خونور نه لګي او پیغلې په بڼ د ادیرو بندي شوې پیغلې په بڼ د ادیرو بندي شوې پکې میلې اوس د اختر نه لګي او په بړق خندا دې داسې پورته کړله د مینې خپې په سم او غر نه لګي د زړه سودا په ګودر څنګه وکړم د زړه سودا په ګودر څنګه وکړم لنډی بازار په مازیګر نه لګي او ګرانه مجرم د زمانې که شومه ګرانه مجرم د زمانې که شومه خو انسانان مې لر او بر نه لګي ډېره مننه